تازه نوې او په زړه پورې خبر د زیمبابوې لوبډله افغانستان ته په ګونډو شوه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. افغانستان په خپله لومړۍ شل اوریزه لوبه کې د زیمبابوې لوبډله په ګونډو کړه او په 28 منډو یې ترې بریا خپله کړه چې د نجیب الله زدران په زړه پورې 9 شپېته ناسوځېدلو منډو افغانستان بریا ته ورساوه. د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې د درې اړخیزه شل اوریزو سیالیو دویمه لوبه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د بنګلادیش ډاګي ښار په شیر بنګله نیشنل میدان کې ترسره شو. د لوبې په پیل کې پچه د زیمبابوې لوبډل مشر وګټله او لومړی د افغانستان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د افغانستان له لورې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی توپوهنې ته راووتل. دواړه د 50 منډو ملګرتیا وکړه چې حضرت الله زادی د شاټ وهلو هڅه وکړه او خپله ویکټ یې له لاسه ورکړه. نوموړي 14 منډې وکړې. همدارنګې رحمان الله ګربز چې دا یې لومړۍ نړیواله شل اوریزه لوبه وه ډېره په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه، خو د حضرت الله زازی له سوځېدو وروسته هغه هم 43 منډې کړې وې چې د افغانستان په مجموعي 60 منډې خپله ویکټه له لاسه ورکړه. وروسته نجیب الله زدران او محمد نبي ډیره تیزه لوبه پیل کړه او دواړو په ګډه 10 شپږیزې ووهلې چې د افغانستان منډې 190 ته ورسولې. د لوبې په وروستي توپ باندې محمد نبي وسوځېده چې 38 منډې کړې وې. همداراز نجیب الله زدران بیا ډیره په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه. نوموړي د شپږیزو او 15 څلوریزو پر مټ په 13 توپونو باندې 9 شپېته منډې وکړې او ناسوځېدلې پاتې شو. د 198 منډو د هدف په تعقیب کې د زیمبابوې لوبډله ناکامه شوه. په ټاکلو 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو 109 شپېته منډې وکړې او په 28 منډې لوبه له لاسه ورکړه. د افغانستان له لورې راشد خان 2، فرید احمد 2، کریم جنت 1 او ګلبدین نایب هم 1 لوبغاړی وسوځاوه. د نجیب الله زدران د غوره توپوهنې له امله نوموړي د نننۍ لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. نو مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښوي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.